السلام علیکم ګرانو دوستانو. په لومړي سر کې د ټولو افغانانو ته مبارک وي. افغان ولس کلنو ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو ته ستره ماتې ورکړه. له 19 کلونو څخه کم عمر افغان ملي لوبډلې د روان اسیا جام سیالۍ په ترڅ کې د الله ناصري د سلیزي او د افغان توپ اچوونکو د بهترینو توپ اچونې په پایله کې د متحده عربي امارات لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 104 نوې منډې جوړې کړلې. افغان توپوهونکو په لومړي سر کې ډېره خرابه توپخانه پیل کړل. سلیمان عربزی په 3 منډې هاوټ شو، محمد اسحاق په 7 منډې هاوټ شو، سلیمان صافی په 4 منډې هاوټ شو چې بیا الله ناصري د خپل لوبډلې لپاره ډېره زبردست لوبه ترسره کړل. د لوبغاړو سره پارټنرشپ هم زبردست وو. خپل لوبډلې په ګټه یو سلیزه هم ترسره کړل، تر پایه ناسوځېدلی هم پاتې شو. د په 123 بالونو باندې 100 منډې جوړې کړلې. 11 څلوریزې او 1 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. ورسره د ده سره اجاز احمد آزاد هم ډېره زبردسته لوبه ترسره کړل. د ده سره یې پارټنرشپ ښه کړی دی او 13 منډې ترسره کړې دي. بیا اظهارالحق نوید هم 24 منډې ترسره کړې دي. افغانستان 104 منډې هدف سیالې لوبډلې ته وټاکي. افغان توپ اچوونکو د تل په څېر نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېر ښایسته بالینګ ترسره کړ. متحده عربي اماراتو لوبډله ونه توانېدل چې یاده لوبه وګټي. دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 10 اورونو کې 450 منډې جوړې کړلې چې افغان توپ اچوونکو ډېره ښایسته توپ اچونه ترسره کړل. بلال سمیع چې د پاکستان پر وړاندې هم ډېره زبردسته توپ اچونه ترسره کړې وه، نن یو ځل بیا په 15 اورونو کې 2 میډن ترسره کړي دي، 12 منډې ورکړي دي، 3 لوبغاړي سوځولي دي چې ډېره زبردسته توپ اچونه یې ترسره کړې ده. ورپسې خلیل احمد هم د افغانستان لپاره ډېره زبردسته توپ اچونه ترسره کړې ده. د هم په 15 اورونو کې 1 میډن ترسره کړي دي، 23 منډې ورکړي دي، 3 مهم لوبغاړي 2 هم سوځولي دي. اظهارالحق نوید په 2.4 اورونو کې 7 منډې ورکړي دي چې د سپینر بالر دوی 2 وکټې ترلاسه کړي دي. د هم ډېره ښایسته توپ اچونه ترسره کړې ده. نور احمد لکنوال هم په 2 اورونو کې 8 منډې ورکړي دي، 1 وکټ یې ترلاسه کړې ده چې افغانستان دا لوبه په 140 منډې وکړه. کوم دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.